دا دښمني د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د محکمې په غوښتنه د دولتي مسؤلینو، علماو شورا او قومي مخورو په همکارۍ حل او په دوستۍ بدله شوه. له نن څخه شاوخوا 13 کاله وړاندې د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د جوګیانو په کلي کې د عبدالمالک او جانداد اکا د کورنۍ ترمنځ د ځمکې پر سر لانجه رامنځته شوه او بالاخره په دښمنۍ بدله شوه چې د خالقداد په نامه یو ځوان پکې په قتل ورسید. نن لسګونه کسان د مقتول کورنۍ کمبلې ته د روغې جوړې لپاره ورغلل. راټول شوي دیني عالمانو پر عفوې، بخښنې او روغې جوړې باندې له دیني اړخه خبرې وکړې. الله جل جلاله مدي مظلوم ته وویل پورته وګوره، پورته چې هغه وکتو ښارونه یې ولیدو، په ملغلرو، په یاقوتو، په زبرجدو جوړ شوي دي، د سپینو زرو، د سرو زرو له خښتو جوړ شوي دي. دا مظلوم ورته وایي خبره هېره شوه، یا ربه دا د چا دي؟ دا د نبیانو ښارونه و کوټۍ دي؟ الله جل جلاله ورته وایي یا وایي دا د شهیدانو دي، وایي یا وایي دا د صدیقینو دي، وایي یا وایي نو دا د چا دي؟ وایي دا د هغه چا دي چې دا سمن و قیامت یې ورسره دی. دوی زما ربه د دې ښارو د کوټیو قیمت له چا سره ورسره ده؟ الله جل جلاله ورته وایي له تا سره در سره ده. د هغه کسانو دپاره دغه ښارونه دي چې عفوه کوي انسانانو ته، و د خپل ورور ته عفوه وکوه، دغه ښارونه الله جل جلاله زه درکوم. قومي مخورو بیا له دواړو لورو څخه وغوښتل چې له دې نه وروسته دي د ورورګلوۍ او دوستۍ په فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. موږ دې ته راغلي یو، دغه ټول علما، د سپین ږیري، د پوهان، تاسو د دې دپاره چې تاسو مظلومان او دغه ظالمان د حسد سره وباسو، د کین سره وباسو، دا زموږ احتیاج ومنئ او د هوښیار سړي خبره دا ده، د پوه سړي خبره دا ده، د شیخ او د عالم خبره دا ده چې غټه خبره کوچنۍ کوي او کوچنۍ تیوره کوي. د دواړو کورنیو مشرانو یو بل ته بخښه وکړل او دواړه لورو یو بل ته د ورورګلوۍ غېږه ورکړه. دوی خوښ دي چې د مشرانو په منځګړیتوب یې دا اوږده لانجه او دښمني بیرته په دوستۍ بدلیږي. ځوانه په تکلیف و چې د مځکې پر سر مو ټیک نه کېدی، د دغې کیسې په غم کې و. یعنې 38 کاله 90 کاله په پاکستان کې تېر کړو، ټول عمر هم په ضرور په وام کې و.